یو هلکو هغه بېنمازه و بېنمازه یارانو دوستانو به ورته ویلې چې راځه مونځ له هغه به ورته ویلې یاره زه برابر نه یم او زه د خپل طبیعت موافق مونځ کوم بس چې کله مې زړه غواړي مونځ کوم او چې کله مې زړه نه غواړي مونځ نه کوم اکثریت تاسو به هم کتلي وي موږ هم کتلي دي چې د مونځ ورته ووایي یاره زما جامې لږې برابر لږي او چې کله واده خادي له پردي خیرات له روانې یې لپاره ځان تیار کړي ښه جامې واچوي خو مونځ دپاره د هغې جامې بیا ټیکلې وي وایي هغه شخص هغه هلک مونځ به نه کولو او دا خبره به یې کوله چې زما خپل قبر دی ستاسو خپل قبر دی تاسو خو زما قبر کې نه سملی هر چا سره به په دې مونځ باندې بد رد ویلی وایي د الله کارونو ته ګوره چې هغه ځوان الله تعالی بیمار کو او داسې بیمار شو چې د خولې نه موږ خو انسان نه د باد اواز خو د غټو متیازو ځای نه ځي خو د هغه د خولې نه به چې کوم دی د ټیزونو اواز تلو د ټیزونو اواز به د خولې نه تلو ډاکټران رالو چې موږ خو بیماران لیدلی دي په چا الټۍ ولګي د چا وینې الټۍ ولګي په چا باندې څه بیماري راشي داسې قسمه بیمار خو موږ نه دی لیدلی خیر هغه درې ورځې ژوندی و درې ورځې بعد چې کوم دی وفات شو چې درې ورځې پس وفات شو جنازه چې د کور نه وته تاسو به حیران شئ دا خبره چې ما د اخبار کې کتنو ډېره حیران شو چې کله د کور نه جنازه ووته جنازې پسې سپي ټول روان شو سپي ورپسې روان شو د جنازې خلکو سپي په کورکولو باندې ستړي شول چا کوتکان واچتل سپي یې کور کول حیران دي خلک چې داسې ماجره ده آن چې دغه هلک دفن شو چې کله دی دفن شو سپي ټول راغون شو د ده په قبر اخته شو او قبر یې کنستلو ورته چې قبر یې ورته کنستلو هغه خلک حیران دي چې موږ څوک سپیشل پیرادار چې کوم دی ولا مقرر کړو د قبر سره ولاړو او چې کوم سپي به راتله هغه به یې پورې کول هغه ټټه سند کې یو عالم و مولانا عبداللطیف صاحب مفتی صاحب هغه ته دا خبره لاړه هغه پې فتوه جاری کا چې تاسو لاړ شئ تاڼې ته او د پولیس په نگرانۍ کې دا قبر دوباره وکنستی کیدای شي دې کې موږ ته الله تعالی څه عبرت ښیي څه سبق راته ښیي چې دا سپي بیا بیا راځي تاسو د شپې ورځې د دې قبر څوکۍ کوئ دا قبر وکنستی وایي چې کله دغه د ټټه سند خلکو دا قبر وکنستلو هغه انسان پکې نو پروت هغه سړی پکې نو څو پکې وایي د هغه هلک په ځای یو خنزیر پروت و او بیړۍ ورته چې کوم دی غټه بیړۍ دی مرۍ ته ورته اچولی شوې وه دا خو په دنیا کې رسوایی شوه